د پښتو ادبي سوسایټي اسلام آباد نه راغلي مېلمه طیب الله خان تخواست کوم چې راشي چې د خپل خیالات اظهار وکړي. جناب طیب الله خان، پښتو ادبي سوسایټي اسلام آباد. السلام علیکم. زه به یو دوه مختصر خبرې وکړم. یو خو عمر خیل صاحب یو تړه کېښوده چې خپل تعارف نو کرم ستار صاحب د پښتو ادبي سوسایټۍ یو څو ملګري رات که په اخره کې وویل وغیره وغیره، نو یو وغیره زه وم او یو را سره هلته بل ناست دی. د ګورنمنټ صاحب په کتاب باندې ما لیک کړی دی، دې ته مې ویل هم دي، نو نور پې څه نه وایم. انشاءالله هغه به د څو ورځو کې راشي. اخبار ته مې هم ورکړی دی، خو یو څو اعتراضونه په هغې ما دغه کړي، دوی نه مې معذرت هم کړی دی. د هغې نه مې یو خبر وکړم چې د ژباړو د دوی کومه برخه ده، نو په هغې کې یو څو کمي دي ما په دغه کړي، د هغې نه علاوه خو هغه یو ذکر دلته ځکه کوم چې دوه درې ځای کې زه داسې پروګرامونو باندې پیښ شوم. یو خو په پښتو اکیډمۍ کې د ژباړو باندې یو سیمینار شوی و، نو هغې کې زه ډېر زیات حیران په دې شوم چې راشد خټک زموږ یو ملګری دی، هغه د پښتو نه ناول هم اردو ته ترجمه کړی دی، د پښتو ډېرې افسانې ترجمه کړي دي، د انګریزۍ نه څو ناولونه پښتو ته، اردو ته، بیا د اردو نه انګریزۍ ته. زما په خیال چې د هغې ډېر تفصیل دی چې یو پکې د شپون صاحب ناول د سمس یاران د یاران غار په نوم دی، الکیمیسټ د کیمیاګر په نوم دی، د سولامل شینواري صاحب افسانې دي 50 میلیونه د 50 میلیون په نوم او د 50 میلیون په نوم انګریزۍ ته. نو ما پکې دغه کمی داسې یو څو محسوس کړي دي، هغه مې لیکلي دي، خو زه ترې د اوس نه بخښنه غواړم چې هسې نه وروستو را سره بیا جګړه کوي. ابکار صاحب چې دی، نو د هغې باره کې به زه صرف دومره ووایم چې په اسلام آباد کې د مارګلې په لمن کې چې څومره ادبي هلې ځلې کېږي، زما خیال دا دی که یو ابکار صاحب ترې لرې کړو نو هلته به بیا صرف وغیره وغیره به پاتې شي، نور څه نشته دی. د روز خبره وکړه د پښتو ادب د کتابونو باره کې، نو زما په خیال یو کس مې د ګس طرف ته ناست دی، یو د ښي طرف ته ناست دی، چې هغوی په ډېر مستند کتابونه لیکلي دي. حنیف خلیل صاحب په پښتو ادب باندې ډېر مستند کتاب لیکلی دی. عبدالله جان عابد صاحب زما په خیال چې پښتو ادب ماضي حال دی، او نو د هغې ذکر یې ونه کړ، نو هغه هم ډېر مستند کتابونه دي. زه د دواړو ملګرو ته په دې کتابونو باندې ډېره مبارکي ورکوم. او ابکار صاحب زه به دا بدبختي وګڼم چې په دې یوه میاشت کې زمونږ اړو ملاقات ونه شو. ابکار صاحب راته یو 4 ځل ووایي چې کتاب نن در روان دی او سبا، نو لا مې کتلی نه دی. انشاءالله په هغې باندې به بیا تبصره لیکم. ډېره مننه.